یار تاسو ګورئ څومره زبردست منظر دی یار، څومره ښکلی منظر دی په سکردو کې د جمعې مونځ او ډېره لویه جمع په ډېر لوی تعداد باندې ډېره مزه وکړه یاره. تاسو یقین وساتئ چې داسې جمع ما په دې خپلو سترګو باندې نه وه لیدلې. د مسلمانانو دا اتفاق، د مسلمانانو دا اتحاد، دا ورورولي، دا پښتونولي او دا مسلماني څومره ښکلی ښکاري یار، څومره د مضبوطو ایمانونو نښې دي یاره، څومره زبردسته مزه کوي یاره. چې دا ویډیو چې په دې بار ملکونو کې د خلکو کتلي نو بالکل به لیوني شوي، او بیا هم کفار وایي چې یاره ستاسو ایمانونه زمونږ د ایمانونو کفار د ماتولو کوشش کوي. تاسو یقین وساتئ چې دومره زبردسته ویډیو، دومره ښکلې منظرونه، دومره ښکلې جمع ما په سترګو لیدلې نه ده. دا یو داسې ویډیو ده چې تاسو کله وګورئ که نه نو تاسو به په شیر کولو باندې مجبوره شئ. نو دا ویډیو لازمي شیر کوئ، دومره شیر کوئ چې د ټول کافرانو ته پته ولګي چې بایی د مسلمانانو څومره ښکلې ښکلې جمع کېږي، څومره زبردست. خو تاسو وګورئ که نه یاره یو زړه راښکونکی منظر پیش کوي دا جمع په سکردو کې، او انسان داسې محسوسوي چې کاش زه هم په دې جمع کې ولاړ وی چې کله غټه جمع د هغې جمع یو بېل سوري. خو زه به دلته یو خبره بله وکړم چې کاش زمونږ هر یو مونځ په دقسې لوی تعداد باندې وی. زمونږ هر یو مونځ که هغه د غرمې دی، که د مازدیګر دی، که د ماښام دی، که د سحر دی، زمونږ هر مونځ داسې وی نو څونه مزه به یې کوله. یو زه وایم چې مونږ ته به په دنیا کې د یو شیز کمی هم نه و، خو که زمونږ هره یوه جمع داسې وي. الله دې وکړي چې داسې وخت راشي چې زمونږ هره یوه جمع که د سحري، که د غرمې، که د مازدیګر، که د ماښام او که د ماسخوتنې هره یوه جمع دقسې شي. دا د روژې برکتونه دي جي. او دا روژه نه را، دا د روژې وایي هر ماښام چې کوم دی دا اختري نو ډېره مزه کوي یار. او زه خو تاسو یقین وساتئ زه خو په روژه پسې ډېر زیات خفه یم چې دا روانه ده. ډېر خلک به خوشحاله چې وایي خره چې وس چې کوم دی نو اختر راشي پلان کې ډنګرې ټیک د اختر ته به هم خوشحالېږو، خو وره د روژې خپل یو اصول دي. او بیا چې پکې داسې غټې غټې جمع انسان ګوري نو د انسان روح ته چې کوم دی یو ناشنا سکون میلاویږي، یو ناشنا مزه کوي یار. د مسلمانانو د اتفاق، د اتحاد، رورولي، اخوت با اشاره ډېره زیاته مزه کوي یار. تاسو یقین وساتئ چې په دې ویډیو په کتو باندې زما زړه باغ باغ شو، باغ باغ. تاسو هم دا ویډیو دومره شیر کوئ، دومره دا ویډیو شیر کوئ چې زه وایم چې د نړۍ هر یو انسان ته پته ولګي، هر یو انسان ته ورسي چې بهی په دومره لوی تعداد کې هم زمونږ په دې وطن کې چې کم دی نو جمع کېږي. مسلمانان شته اوس هم. الله پاک دې زمونږ د ټولو مسلمانانو که د لر دي، که د بر دي، که پښتانه دي، خو بس چې په نوم باندې مسلمان دی، کلمې ویلې ده او 5 وخته مونځ کوي نو دا چې کم دی الله پاک کامیاب و کامرانو کې وساتي. الله پاک دې زمونږ هره یوه جمع داسې کړي، او الله پاک دې زمونږ او ستاسو د زړونو حاجات پوره کړي. او داسې منظرونه چې کم دی کله کله ملګرو والله زما خو ډېره زیاته خوښه شو. تاسو هم د خپلې رای اظهار وکړئ چې بهی ستاسو په کلي کې تر اوسه پورې داسې جمع شوې ده که نه. ډېره مزه کوي یار. یو د اختر دا جمع ډېرې غټې غټې، یو دا اوس چې ما دا وکړه ډېره مزه یې وکړه. نو لازمي چې کم دی نو دا ویډیو خامخا شیر کړئ.